میراوس استاد په خیر ستړی مشي. السلام علیکم. څنګه میراوس استاد دا خیر دی. منګه خو چې میراوس کله لیدلې پښتنو لیدلې میراوس چې براخکاره شولو د خلکو په مخونو به خنداګانې خورې شوې او د میراوس خپله خوله به هم د خندا نه راټولېده. نن د میراوس په مخ هغه تازګي او په شونډو هغه خندا نشته. نو سرجي زما لاول خدا حالات وګوره، دا زما خپه یوه ده، بله ده دا په دې پنجه کې کټ ته دلته، او دا چې دی دغه سره کټ ته دلته کونډۍ نه لاندې د شوګر ناروغۍ په وجه باندې او شوګر په وجه باندې. اوس د دې بلې خپې د څه پوزیشن دی؟ ډاکټران نو څه خو وایي؟ دا هم روانه ده که نه، دې ته د خدای خیر پېښ کې نیمه خو پنجه خو ته کټ شوه او بس زه د ګرځېدو نه ووتم. نه میراوس استاد ستا خو چې ژوند تېرولو تا لطیفې کولې، خاکې به دې کولې، پیروډي به دې کوله، خلک به دې خندول، خو ستا دا خپل ژوند چې کوم و دې کې څومره خنداګانې وې، دې کې څومره چې ځان ته به شوې، کله به دې ژړلم او که نه صرف خندا وه؟ نه، بس ما دا کوشش و چې یاره دوه کسان خوشحاله شي، هغه مې نه و ژړلی. اوس ژاړم، اوس په دې خپل عمر باندې تنګ یم، ژاړم ځکه چې د ګټې وټې مې څوک نشته. چې شپه شي او ډیوه مړه شي یا دا لایټ بند کړي، تیاره شي او د خپلې نیمګړې خپې ته ګورې، د وجود دې دردونو ته ګورې او د ژوند دې ډېرو بېوسو ته ګورې، دننه احساس دې څه وي بیا؟ اکثر یې چې دی کابل کې را دغه که ځان ته وګورم ورته وژاړم چې دا زما د خپو حالات دی، یا به په دې خپو باندې زه کلو ته علاقو ته په منډو باندې تلم. نن زه دومره مجبوریت اغشتی یم چې چا خبره سیکل مې هم نه غوسه نه کېږي چې هغه لاس کې تاوی او چې ته بار وځم. نو الله لوی دی او درې لوی دی. میراوس استاد څونه عمر هم دا لطیفې وویلې، څونه عمر هم پښتنو ته خنداګانې ورکړې؟ 55 سال. 55 کاله؟ او جی دغه 55 کاله چې تا د دې ژبې او د دې خلکو خدمت وکړو، خوشحاله یې پکې پیمانه خو پې نه ځکه چې تا ته خو نه ریاست تر اوسه څه ایوارډ درکو، نه درته چا داسې څه لاس در اوږد کړو چې مدد در سره وکړي، خوشحاله یې په دغه خدمتونو کې اوس پیمانه یې؟ وګوره عمر شریف د اردو هغه چې ناجوړه شو او بیمار شو، نو امریکې ته په جاز کې وړو، په جاز کې هغه نه ساه ووته. داسې ده که نه؟ نو تا له څونه خلک رالل، څونه وزیران درته رالل، څونه مشران چې ورکه د میراوس علاج وکړو، تا له څوک راغلي اوسه پورې؟ تپوس مې نه کوي چې میراوس څوک و، د کوم ځای و، په کوم ځای کې پیدا شوی و. تنګې یو تحصیل دی، غټه علاقه ده، غټ خانان پکې دي، نوابان پکې دي، خو بس څه مې ووایم نو په زور خو د لاسه څوک نیوی نه شم چې. او میراوس استاد دا خانان او یا پښتانه خو یو طرف ته، خو تا د دې ریاست هم ذمواري ده چې خپل فنکاران خپل هنرمندان وپالي. تا له اوسه پورې د سرکار د طرفه څوک راغلي چې تا ته ویلي چې راځه د ملک نه بهر در د علاج وکړو، یا څنګه چې د نورو ژبو فنکاران ناجوړه شي د کروړو او د 200 کروړو روپو د مرستې چیکونه ورله راشي، تا سره ستا حکومت څه وکړل؟ نه بیخي نه، چا لاس پرې نه دی خوځولی نو. میراوس استاد کله چې یوازې شي د شپې، اوس خو په خپو باندې هم کنډمې او داسې ځان ته د سوچ شي
خفه کېږي یا د پښتنو یا د دې حکومت نه څه ګیلې زړه ته راځي؟ نو ګیله مې دا زړه ته راځي که نه چې داسې کسان شته چې هغې له 2 کروړه روپۍ ورکړې او زما په قسمت کې چې دی تر ده نه پورې چا خبره 50,000 نشته. میرا استاد په ژوند کې داسې درته یادېږي چې ته کله ډېر خوشحاله شوی هغه کومه ورځ وه؟ نه کومه ورځ وه خو چې زما واده و نو او چې کله خفه شوی هغه کومه ورځ وه؟ هغه دا چې دا جنګ جګړې راته مخې ته راغلې داسې کار وشو چې زما د چکدره کې هغه هوټل خو تاسو لیدلی و جی جی د 4 کسان راغله ما ته وایي په حادثه او مصیبت کې څه فرق دی؟ ما حادثه او مصیبت خو یو شی دی نه وایي ته به ترې خندا څنګه جوړوې؟ ما دا خو اسانه ده ما ته را یو 500 راکړه پیسې مې ترې واغوښتې ما حادثه او مصیبت کې دا فرق دی د چا ښځه چې په اکسیډنټ کې مړه شي دې ته حادثه وایي او چې کور ته ژوندی راغلی نو مصیبت دی دی که نه که زه ډېر هم خفه یم خو د بل د خندولو کوشش کوم چې بل خوشحاله شي. د کور گزاره څنګه چلی د بیان څنګه چلی کچن خوراک د دې معاملې څنګه روان دي ځکه چې اوس خو ته به کار نه کوې نو کار د زه د دروازې نه بهر نشم وتی او کو ځمه نو په ګاډۍ کې مې بوځي نیله مې په ګاډۍ کې بوځي او بس زه به راته څه خبرې کوم خو دغه د بار بازار دی زموږ د مخکې دی روډ په غاړه دې نه تپوس وکوې په ده باندې ستا څومره قرض دی ستا څومره قرض دی ستا څومره قرض دی نو ټول به راته خپل حال ووایي چې یو سړی ګډوډ شوی دی لاول به ما خلکو له ورکولې ښه ومه مالدار ومه اوس خلک راشي څوک راته 1000 روپۍ لاس کې کېږي څوک راته 2000 څوک 1500 څوک اوس خبره ده هغه ټپه ده وایي چې اول به ما ته خلک ناستو اوس بیا اجګر شوم جولی بل ته غړوم نو تا هم لکه احساس په دې باندې زخمي کېږي خفه کېږي داسې حالت ته بلکل قبر له مې لیکل کړي دي والله قبر له ځان له خپل قبر له هغه څه دي د خندا په ځای دعا ته ارزومند یم د خندا په ځای دعا ته ارزومند یم په ما خاورې و سنبار دې خانده ما او لاړه تېر شه چې تېرېږي بس دورانو دغه عمر و د باد په شان روانو که دولت په ډېرو ټوکو زیاتېدلې نو میرا اوس په د تنګي د کلي خانو هسې ګیلمن یې په زړه کې ګیلمن یې نو ګیلمن په دې یم چې آخر ما څه ګناه کړی یم که څه ګناه خطا زمانه شوي خیر دی زه به د هغې بخانه وغواړم خو لیکن داسې کار ما نه دی کړی یو خو مې د اسلام ډېر زیات خیال ساتلی دی ډېر ګیلمن د چا نه زړه کې د چا نه ډېرې ګیلې دي بس ډېره ګیله مې د حکومت نه کېږي ځکه چې حکومت ما ته هېڅ نظر ونه کو میرا استاد دا خپلې ټولې لطیفې دې په کتابي شکل کې چاپ کړي دي او جی ها څو کتابونه دي یاره هغه غټ دي که نه تقریبا یاره یو 15 به ترې برابرېږي چاپ خو لا نه دي که نه یو پکې چاپ دی څه نوم یې دی حقیقت په ټوکو ټوکو کې دا کله چاپ دی دا کتاب هم
دا دې ډېر وخت وشو دا ډېر زیات خرڅ شوی اوس خو به نه وي ختم به وي بالکل ما سره صرف یو دانه ده ښه زه د دې دپاره ساتم چې زه ترې نور چاپ کړم او میراوس استاد د دې بیمارۍ دوران کې هم چېرته لطیفې جوړې کړي دي دا اوس چې ناجوړه شوی لطیفې دې چېرته جوړې کړي یا لطیفه درغلې ده مخې ته زه په خپلو چغو یم که لطیفې جوړې کړم قسم په خدای سرجي چې زه د شپې کمې چغې وم که نه نو خدای دې امان وکړي دا یو زوی مې دی بس دا راله دا خپه تړي او پرانیزي تړي او پرانیزي تړي او پرانیزي او دا بله خو بس ختم ده دا اوس زه تا ته مخامخ ناست یم زه تعینم خو پېژنګلو دې نشم کولی سترګو باندې معذوره شوی یم یوازې یوه خپه خو نه ده بله خپه ده ښه سترګو نه معذوره شوم د غوږونو مې دا حالات دی تاسو ښه یې ګورئ نو ګرانو کتونکو که زما نه هم څه غلطي شوي زه د هغې بخښنه غواړم ما ته بخښانه وکړئ عمر ډېر هم زیات شي ډېر هم زیات شي اخر به ځې او قدرمنو د دې نه مخکې چې موږ میراوس سره الوداع وکړو خدای دې نه کړي موږ ټول به د دې دنیا نه درومو خو دا زموږ هغه لوی فنکار چې د ټول عمر موږ له خنداګانې راکړي که موږ سره څو شېبې څو ورځې دی نور هم په دې دنیا د یو میلمه په شان پاتې شي دا به زموږ دپاره غنیمت وي او دا هله کیدی شي چې موږ او تاسو دته د ژوند دغه وروستی پړاو په خپلو مرستو په خپلو جذبو لږ ښکلی کړو د ده طرف ته د مرستې لاس ور وغځوو قدرمنو تاسو ته ما د میراوس د ژوند حالات وویل که کوم پښتانه ده ته د خپلې مرستې لاس ورغځول غواړي دا د میراوس ته یې زوی که دوسی زه یې زوی یم جي وارث صاحب جي ښه د میراوس استاد سره خو چونکې په خپله موبایل نه وي کمزوری دی خپل نمبر دی د میراوس مینوالو ته ووایه جی زمونږ رابطې نمبر دی 0302 02 305 315 بیا 305 بیا 315 بیا 15 بیا 15